بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو ملګرو. ایمر پاکستان پښتو لرنینګ چینل ستاسو لپاره یو معلوماتي ویډیو راوړی دا د مایکروسافټ ایکسل کې کنسولیډیټ په ډیټا ټایپ کې چې تاسو وګورئ په ډیټا ټایپ کې کنسولیډیټ د دې فنکشن څنګه دی او د دې څه اهمیت دی. کنسولیډیټ که تاسو سره په ډیفرنٹ شیټس کې مختلف شیټونو کې تاسو سره ډیټا پرتی او تاسو یو شیټ ته راوستل غواړئ د کنسولیډیټ په ذریعه تاسو هغه راوستئ. اوس که ډیټا تاسو سره په هم هر څومره شیټونو کې پراتی لسی اتي پنځه شپږ څومره ډیټا پراتی او تاسو یو شیټ ته راوستل غواړئ نو هغه به څنګه راولئ ځکه چې کنسولیډیټ مطلب دی جوړ نه یو ځای ته راوستل. اوس به څنګه موږ تاسو اوس ډېر موته ګورئ ښه جي په شیټ 1 کې زما سره ډیټا پرته ده یو ټیبل دی دا شیټ 1 ما کلیک کړو دا ډیټا پرته سټوډنټس دي دا چې کوم دي سبجیکټس هغه کې سم مارکس اخیستل شوي دي. په شیټ 2 کې چې کوم دي هم زما سره ډیټا پرته ده او په شیټ 3 کې ما سره هم ډیټا پرته ده. ټیک شو چې ډیټا موږ مخکې نه ځکه اخیستي چې تاسو ټایم نه ځای کی اوس کو مطلب ډیټا اخلو هغه جوړو هغه تیارو دا تاسو ټایم ځای کی زم چې دا شیټ 4 کې ما ته راشي په شیټ 4 کې فار ایگزامپل چې کوم ځای کې ودرېږم سلیکشن هم زه ورکوم کنه ورکوم هغه کوم شیټ ته چې زه منغه شیټ کې به زابل د سلیکشن واخلم ملته کې به زه ودرېږم چې به یې زه دې شیټ ته ما ته راکړه نو څنګه به راکې ما ته زه به سره ما د دې ډیټا ده چې ډیټا د زرا شم دلته کې به زه کنسولیډیټ چې کوم دی کلیک کوم چې کنسولیډیټ کلیک کوم نو تاسو اول وګورئ یو میسج باکس راشي یو پاپ اپ راشي نو هغه کې څه دي تاسو کو وګورئ بای ډیفالت په دې کې سم پروت دی کاونټ دی ایوریج دی میکس دی مینیمم دی تاسو په دې کې څه کول غواړئ زم چې ما ته سم راکړي زه پلس کول غواړم. ټیک شو جی بیا لاندې وګورئ دا وګورئ ریفرنس یې لیکل دی ریفرنس دا دی چې به یې کومه ډیټا راغستل غواړي او هغه چې کوم دی دې شیټ کې کنسولیډیټ کې رايوځي کې دې شیټ ته راولي زه ته چې به یې ریفرنس دا دی چې یو شیټ 1 نه شیټ 1 ته به زه راشم او د شیټ 1 نه به زه چې زما سره څومره ډیټا وي نو زه به تر هغې سلیکشن واخلم ای به یې دا د دې سلیکشن واخیستی شو چې څنګه واخیستی شو نو دا ایډ بټن چې کوم دی دا به کلیک کړي ایډ بټن مې کلیک کړه دا دې ځای کې چې کوم ریفرنس کې دا شیټ 1 دا ډیټا راواخیستی شو ایډ شوه دا به بره په دې بیک سپیس باندې ریموو کې راوشي بیا شیټ 2 ته چې شیټ 2 ته رالم نو همغه شانتې به د شیټ 2 ډیټا هم زه واخلم د دې مې کمپلیټ سلیکشن وکړو او چې سلیکشن وکړم نو بیا راغلم دلته کې مې ایډ وکړه. ټیک شو جی چې ایډ مې کلیک کړو نو بیا هغه چې ریفرنس کې کومه ډیټا پاتې شو هغه مې ریموو کړه او بیا شیټ 3 ته رالم په شیټ 3 کې زما سره چې کومه ډیټا پرته ده به یې د هغې مې هم سلیکشن واخیسته هغه هم راغله او هغه مې ایډ کړه مطلب ایډ چې ما سره ټول شیټونه په دې یو میسج باکس کې په دې پاپ اپ کې په دې کې ما سره راشي. ټیک شو جی او دغه مې هم ریموو کړه. اوس ګوره دا بیا ساتئ ښه په دې کې تاسو وګورئ که نه دا یوز لیبلز ان دا ټاپ رو دی دا لیفت کولم دی او دا کریټ لینکس ټو سورس ډیټا تاسو به ټاپ رو ته الریډي کلیک شوي نه خو کلیک پوته وکړئ. ټیک شو جی چې تاسو مطلب هغه چې کوم په ټاپ رو تاسو کوم هیډینګز دي نیمز دي یا سټوډنټس دي یا سی دا به تاسو له درکېږي لیفت کالم کې تاسو مطلب څه ورکړي هغه نیمز یا سیری نمبر یا څه ډیټ تاسو ته هغه هم راځي او کریټ لینکس ته به کلیک ځکه وکړئ چې تاسو کوم شیټ ته مطلب دا راولئ لکه اوس دا شیټ 4 ته راولم نو هلته کې چې زه بیا په شیټ 1 کې په 2 کې په 3 کې کوم ځای کې زه چینجز کوم نو هغه په دې شیټ 4 کې چې کوم ځای کې ما کنسولیډیټ کړي ما جوړو کړي ما کمپایل کړي ما راوستي نو په دې کې هم چینجز کېږي. ټیک شو جی دا تاسو وګورئ که نه دا د شیټ 1 ډیټا راغله دا د شیټ 2 ده دا د شیټ 3 ده یوز لیبل ان کې مې ټاپ رو ته هم کلیک وکړو کالم ته مې کلیک وکړو او کریټ لینک ته مې کلیک وکړو او په شیټ 4 کې ولاړم ښه زه په شیټ 4 کې ما ته کمپایل کړه ما ته کنسولیډیټ کړه زه به اوکې کلیک کوم چې څنګه مې اوکې کلیک کړل نو تاسو وګورئ دا کمپلیټ چې کوم دی نو د هغې ډیټا ما ته راغله لږ د دې دا ټیبل ځان ته داسې مطلب ارګنایز کړئ تاسو ته ښکاره شي ځکه چې دا خو بای ډیفالټ تاسو ته راغی نو مطلب د دې دا کالمې لږ تاسو کولو کې دا تاسو ته اوپن شو. اوس ګورئ بهي صاحب په دې باندې ځان پوهېږئ دا ډیټا دا چې کوم راغله دا د کوم ځای نه راغله دا د شیټ 1 دا د شیټ 2 او دا د شیټ 3 دې ټوله کنسولیډیټ کړه جوړه کړه کوم ځای کې جوړه کړه په دې شیټ 4 کې د ما او ما سم پکې کلیک کړو ښه فنکشنز کې مې سم اغوښتو ما ته پلس کړه ښه بیا دې سیټ ته وګورئ که نه دا هیډینګ دی جي دا چې موږ کومه هیډینګ اغوښتی وی دا هیډینګ دی ټاپ رو والا دا هیډینګ دی او چې کوم موږ چې کوم دی لیفټ سیټ ته ما ته کالم هم راکړم دا لیفټ سیټ ته کالم هغه نامي دی دی ما ته هغه هم راکړی دی نو تاسو اوس چې په دې ځای کې اوس وګورئ که نه تاسو ته دا سم څنګه وکړو تاسو ته دا فنکشن څنګه درکړو په دې باندې هم تاسو پوه تاسو وګورئ که نه چې موږ د فنکشنز نه سم اخیستی دي که نه نو څنګه یې سم کړی دی ګوره چې دا علي چې کوم دی که نه د دې علي چې کوم دی ټوټل هر څه پلس کړي دي ټوټل چې کوم دی نو 1166 راغلی دی نو اوس ګوره دې ځای ته راشئ علي چې وګورئ که نه د علي په دې فسټ ټیبل کې زموږ سره چې کوم دی 377 ټوټل راغلی دي په شیټ 2 کې زموږ سره 382 راغلی دي او په شیټ 3 کې زموږ سره 407 راغلی دي نو په دې
4 کې چې ما کنسولیډیټ کړو ما ته ټولې پلس کړې هغې نه 1166 راغلی دی. یو تن بو چې زه لږ نور مزید ګورم چې څنګه راغلی دا تاسو ګورئ دا چې موږ هغه کالم هغه هیډنګ اخیستی دی چې موږ کلیک کړو دې ځای کې دا پلس نشان راغلی دی. تاسو مطلب اوسئ دا علي باندې دا کلیک شو دا ودرېده او دا یو پلس چې کوم دی دا وکړئ دا به تاسو ته راوپن شي چې څنګه راوپن شو که نه بهي صاحب دا کالم ځان ته لږ غوندې کولو کې دا اوس وګوره ښې دی تاسو ته څنګه جوړو کړي دي تاسو ته وایي چې کنسولیډیټ مطلب دی جوړ نه داسې جوړو کړي دا وایي که نه وی بهي صاحب د دې علي چې کوم دی نو په بایو کې په فرست ټیبل کې 70 نمبر وي په سیکنډ ټیبل کې 67 نمبر وي په تھرډ کې چې کوم دی 45 وي او چې موږ دله پلس کړو نو هغې نه 182 جوړې شوې. بیا هم دې ځای کې راشو وګورئ په فرست ټیبل کې 70 دي 67 دي او 45 دي علي ته وګورئ ښه په بایو کې د علي په فرست ټیبل کې وګورئ 70 دي په سیکنډ ټیبل کې چې کوم دی 67 دي د بایو خبر کوم دی یو سبجیکټ خبره کوم او په تھرډ کې 45 دي دلته کې چې کوم دی درې وړه ما ته راوستل او بیا سمرایز کړئ 182 شو. ټیک شو جي بیا څنګه چل کړی دی بیا دغه شانتي د بل سبجیکټ راغشتی دی چې په مینس کې بهي صاحب په ټیبل 1 کې چې کوم دی 60 وي په ټیبل 2 کې چې کوم دی 80 وي په ټیبل 3 کې چې کوم دی 75 وي هغه هم د پلس کړي هغه نه 215 راغلي دي. دغه شانتي کمپلیټ دا ټول پلس کړي دي نو چې هغه ټول پلس کړي هغه 377 382 407 بیا د هغه پلس کړ او هغه نه 1166 راغی. تاسو زه امید لرم تاسو به دې پوه شئ آسان دغه څه پکې نشته دی. ښه زه اوس وایم چې دا خو علي خو شو دا ماینس بیا پلس کا دا به دوباره چې کوم دی رغی شي برابر ډریک شي. اوس تاسو ګورئ بهي صاحب که نه زه یم چې د احمد څه پوزیشن دی نو احمد ته زه ودرېدم سلیکشن مې واخېسته په هغه سیل کې دا پلس دا پلس چې څنګه کلیک کړي چې څنګه مې کلیک کړو ما ته وایي چې احمد چې کوم دی که نه نو ته په بایو کې 60 اخیستي دي بیا په بل چې کوم دی په بایو کې په بل ټیبل کې چې کوم دی شیټ 1 کې لکه مطلب 60 دي په بایو کې په شیټ 3 کې چې کوم دی نو بیا 40 دي او ټوټل مې 160 درکړه دا 182 چې ښکاري که نه بهي صاحب دا د علي دی ښه دا د علي ټوټل دی په دې باندې کنفیوز نه شئ. نو د احمد ګوره په ټیبل 1 کې چې کوم دی په بایو کې 60 دي ګوره ورته شیټ 1 کې راشي احمد وګوره احمد په بایو کې په شیټ 1 کې چې کوم دی 60 دي او په شیټ 2 کې چې کوم دی نو په بایو کې احمد چې کوم دی 60 دي او په شیټ 3 کې چې کوم دی نو احمد د بایو چې کوم دی نو 40 دي نو ټوټل یې ماله پلس کړي دي ګوره 60 او 40 د هغې نه راغلی دی بهي صاحب 160 بیا ټوټل یې پلس کړي د هر سبجیکټ یو پلس کړي دي او بیا کمپلیټ دی کې پلس راوستي نو څنګه پلس راوستي دي وي د احمد چې کوم دی نو په ټیبل 1 کې چې کوم دی نو 382 وي په ټیبل 2 کې 382 وي او په ټیبل 3 کې 324 دي. نو تاسو ګورئ ښه احمد چې کوم دی نو په ټیبل 1 کې چې کوم دی نو 382 دي بیا اوس ګوره په ټیبل 2 کې چې کوم دی نو هم 382 دي او بیا په ټیبل 3 کې تاسو ګوره په ټیبل 3 کې چې کوم دی د احمد چې کوم دی 324 دي نو هغې ما ته پلس کړي دي. نو په کانسیپټ تاسو ځان پوه کړئ امید لرم تاسو به دې پوه شوي چې تاسو مطلب د کمپلیټ د ډیفرنٹ شیټس چې کوم دی ډیټا تاسو یو شیټ ته راوستل غواړئ او بیا تاسو هغه ګورئ چې مطلب دا موږ څنګه کمپایل کړو څنګه یې پلس کړي فنکشنز پکې ډیفرنٹ ما پکې صرف سم اخیستی دي. ښه دا کریټ لینک چې پکې موږ کلیک کړو د هغې پکې څه فایده د هغه پکې دا فایده ده که نه که انکیس فرض کا زه شیټ 1 ته راشم په شیټ 1 کې چې کوم دی په دې کې زه چینجز کوم چینج داسې کوم زه یم چېرې دا علي چې کوم دی د دې چې کوم دی نو 70 نه وي د دې چې کوم دی 90 مارکس دي چې 90 کلیک کوم تاسو ګوره ښه دا ټوټل مارکس کې به چینج راشي دا به 397 شي چې دا 397 شي نو دې ځای ته راشي د شیټ 4 ته که نه وختي څه 1166 سمثینګ وکړئ نه علي تاسو ګوره هغه 1186 ته ورسېده نو که په هغه شیټ کې چینجز کوئ دلته کې به هم چینجز کېږي ځکه چې تاسو کریټ لینک اخیستو کریټ لینک کوم ځای کې بهي صاحب دا ډیټا ته چې واپس راشي که نه کنسولیډیټ ته راشئ دا کریټ لینک تاسو اخیستی وي دا کریټ لینک که دا کریټ لینک تاسو نه اخیستی نو چې بیا هلته کې چینجز کوئ دلته کې بیا چینجز نه کېږي. دا و جی د MR پاکستان پښتو لرننګ چینل تاسو سره معلوماتي ویډیو لایک کړئ سبسکرایب کړئ شیر کړئ زه امید لرم تاسو به دې څه زده کړي وي د لوی الله په امان ډېره مننه السلام علیکم.